بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه ورکړئ. ښه راځو تېره ورځ موږ تر سیټینګه پورې رسوو، بیا راځو سیټینګ ته راځم. له سیټینګ څخه وروسته تر سرچ او ایزي اف اکسس پورې رسېدلي وو. اجازه ده نن راځو پرایوسي باندې غږیږو. صحیح سو پرایوسي ته ځو. له پرایوسي نه وروسته موږ ته دا 4 اپشنونه راړي. متوجه نه یې؟ خلاص وکړو. ښه اول چې دا جنرال کې دا د زیات مهم هم نه ده، خو بیا هم مثال د پرایوسي د تاسو د امنیت په خاطر دا یو څه زده کوئ. صحیح سو اول دلته لیټ اف یوز دا لرو. دا کوم کار کوي؟ کله چې مثال تاسو خپل کمپیوټر کې د وینډوز یا ګوګل کروم یو براوزر استفاده کوئ، صحیح سو نو هغه تاسو مثال په کومه یا مثال کوم شی چې تاسو زیات سرچ کوئ، تاسو مثال یو ویب سایټ مثال راځو د چی شي ویب سایټ نه پیګم یا د مثال د ټایم یو ویب سایټ تاسو زیات استفاده کوئ، نو که چیرته دا ورته فعال وي نو تاسو بیا د خپل د کوم براوزر تاسو استفاده کوئ په دې باندې د اعلانات خپروي درته. صحیح سو هغه تاسو سرچ ته ګوري کوم شی چې تا خوا کې په هغو باندې بیا د اعلانات درته خپروي. که نه غواړئ تا فقط ورته بند کړه خلاص. صحیح سو له هغو وروسته بل که چیرته مثال تاسو په کومه ژبه تاسو سرچ کوئ، که چیرته مثال تاسو په انګلیسي ژبه سرچ کوئ یا مثال پښتو ژبه سرچ کوئ، نو دوی هغه بیا په د میاشت مثال په یو وخت کې دوی محاسبه کوي چې په دغه میاشت کې د نفر چې مثال په پښتو ژبه زیات سرچ کړی ده او که په انګلیسي. که چیرته پښتو تاسو کړی وي نو هغه پښتو معلومات تاسو بیا هر وخت زیات خپروي، او که په انګلیسي کوم نه وخت دا هم ورته غیر فعاله کوي چې نه ده نه بیا کوي. اجازه ده کوي خو داسې دی مثال تاسو هغه کوي چې په کومه یوه ژبه تاسو زیات کوئ په هغوی بیا زیات درته خپروي پسې معلومات. صحیح سو یعنې دومره خطرناک شی نه دی، که غیر فعاله سي هم مشکل نه څه که فعاله وي. بل کله چې زه یو برنامه خلاصوم هر شی نو دلته وایي چې لیټ وینډوز ټریک اپ. کله چې مثال تاسو برنامه د وینډوز یې خبرېږي که نه دی خبرېږي ورته هو خبرېږي دا هم شي نه ده. بل شو می سجست هغه پروګرامونه کله چې کمپیوټر تاسو پیشنهاد کوي، لکه دلته موږ مخکې هم ویل دغه مایکروسافټ ایج د ګوګل کروم په ځای موږ دلته په کمپیوټر کې مایکروسافټ ایج استفاده کوو، که هغه دی درته پیشنهاد کوي که غواړئ چې مثال هغه په بند کې نه دا ورته غیر. صحیح سو بل سپیچ ته راځو. سپیچ ډیر مهم ده. کله چې سپیچ ریکوګنایزیشن هلته بیا موږ کله چې کنټرول پینل ته ولاړ سو هلته به بیا وایي. صحیح سو که چېرته تا خپلې خبرې د کمپیوټر سره مثال په انګلیسي ژبه ورسره بلد شوی دی، د خپلې خبرې د مثال د سره صوت کړي هلته بیا خپله مثال داسې سپیچ ریکوګنایزیشن داسې ده چې ته به خبرې ورته کوې کمپیوټر هغه کار کوي خبره ورته ونه کوي نه کوي. زه اوس ګوره دلته چې هر څومره ته ګو ټو ډسټاپ ځي نه ځي ځکه ما خبرې نه دي ورسره. نو هغه کله چې مثال خبرې ته به تمرین کوې ته تمرین درکوې تمرین داسې وکړو بیا فقط ورته غږیږه ګو ټو ډسټاپ اتوماتیک به ځي ډسټاپ. صحیح سو که غواړې چې مثال دغه داسې د ټول آنلاین کار کوي نو تا مایکروسافټ کمپنۍ چې دی مثال تا خبرې چې دی مثال دا مثال هغه نه کړي چیک نه کړي نو بیا په راځي دا به ورته غیر فعاله کوي. یا تا مثال شاید له بل چا سره ډېرې مهم بحثونه یې خبرې نو که دا ورته فعاله دی کولی چې په اسانه طریقه تا دا خبرې چې دی مثال سره کم کړي انټرنیټ وي بدن انټرنټ ده چیرې له غوړسته لینکینګ اټایپ پرسونالایزیشن لرو. تاسو کله چې په ګوګل کروم کې تاسو یو سرچ کوئ نو تاسو په پښتو کې مثال داسې یو نوی لغات هم کشف کو. یو نوی لغات مثال د ګوګل کروم سره اول وار داسې شناختېږي. که چېرته تاسو یو وار هغه لغات په هغو لغات یو سرچ ورته وکړئ معلومات درکوي، بل وار یې ورکړئ بیا معلومات درکوي، بل وار یې ورکړئ بل، نو هغه لغات چې دی د همیش لپاره بیا ورسره ذخیره کوي. صحیح سو چې شاید دا سم لغات دي ځکه چې دې نفر چې مثال څو وارې په دغو لغات سره داسې پیشنهاد کړی غوښتنه یې کړې. که غواړې چې نه د نه ورسره ذخیره کړي نو دا ورته آف کړه. له هغو وروسته فقط دا یې آف کلیک په خلاص هغه به بیا په ګوګل کروم کې کوئ. صحیح سو له هغو وروسته اوس شاید په دې سره خلاص نه شي دا ډېرې پورته موضوع وي خو فقط داسې د هغه لپاره درته وایم. صحیح سو له هغو وروسته دلته ریکوایر لرو داسې کار کوي کله چې مثال تاسو په کمپیوټر کې یو شی نصبوي هغه نه نصبېږي بعضې وختو کې اپس انسټال کړي تر اخره ورسېږي کارت چې نه انسټالېږي نو تاسو به راځئ بیا به دا ورته فعاله کړئ. دا مو چې ورته فعاله کړو هغه شی چې تاسو نسئ نصبوی دغسې د اتوماتیک مایکروسافټ کمپنۍ ته لېږي چې مثال دا شی کې داسې خرافي ده
او که چېرته دا لاندې ورته انتخابي دا کوم شیان چې مثال خراب لکه هیلپ چې د موږ اوپن او نیو دا شیان دي نو بیا به دغه شیان ورته لږې مایکروسافټ او که نه غواړئ داسې ده فقط د اول سیده ورته انتخاب ده. بل اکټیویټي هیسټوري ده کله چې تاسو کوم براوزرونه یا کوم شیان استفاده کوئ که چېرته دلته دا آپشن ورته انتخاب سټور دا ټول سټور کوي بیا مایکروسافټ ته لیږي که غواړئ چې مثال نه دا ورته غیر فعاله که دا شی نه لیږي بیا به یې نه لیږي. صحیح سو لاندې ورته راځو په دو ځای کې لوکیشن کله چې مثال تاسو لوکیشن دا معلوم کې که معلوم نه کې که چېرته دا لوکیشن آف وي آن وي نو دا بیا تاسو کولی چې په اسانه طریقه تاسو لوکیشن معلوم کړئ تاسو په افغانستان کې مثال په پاکستان کې هر چیرې سي کلیک وکړم دلته آف دلته هم آن ده او دلته هم ورته آن کړه نو تاسو لوکیشن څه رقم کېږي لکه موبایل کې چې اکو بیا په دو ځای کې هم درته ښایي چې لوکیشن څنګه ده آن ده. بیا یو هیکر مثال یو کمپنۍ اسانه دی پیدا کولی شي. همدارنګه کیمرا دې فعاله وي که دا ورته آن کړه یا مثال لاندې ورته راسه کله چې دې ځای هم کولی شي چینج باندې کلیک وکړه نو داسې درته آن کوي کلیک وکړه دا ورته مثال دا آف کړه. صحیح سو بیا کیمرا دې په چیز کې کار وکړي دلته مثال کیمرا خپله کار کولی شي د 3D ویو کې کار کولی شي یا مثال فیډبک کې کار کولی شي که چېرته تاسو دلته واټساپ چې فعاله کړي هغه هم دلته درته راځي مثال که چېرته تاسو یو څوک زنګ وږي کیمرا دې کار وکړي که نه کوي ورته نه دا 3D ویو کې دې کار نه کوي یا خپله دا کیمرا کې دې کار نه کوي دا ورته غیر فعاله کولی شي او فعالولی شي. همدارنګه میکروفون خو پېژنئ دا کمپیوټر چې د موږ خبرې اخلي دا ورته فعاله او غیر فعاله کوي دې ځای به کولی شي. همدارنګه لاندې که چېرته مثال راسو دغه مختلف آپشنونه دي دا ټول ورته غیر فعاله کولی شي اجازه ده دا ورته فعاله ورسي خو دا نور چې مثال دومره مهم نه و فقط دومره خاص شی نه بلکې دا شیان مهم و. صحیح سو بیا وروسته راځو یو څه تخنیکونه دي په دې باندې خبرې کوو نور به انشاءالله نن ورځې درس بحث سبا به کوم ټاپینات تاسو. صحیح سو اول راځم له رن پروګرام درته شروع کوم. رن پروګرام خو راخلاصولی شي او بل اول دا کوم سیټینګ چې موږ ویل ګوره د دې شرکټ در معلوم ده شرکټ څه شی ده په وینډوز لاس کې د دې شرکټ اوس خو موږ کوم کار کوو ډېر وخت کار ده بس راځه سټارټ راځه بیا په سټینګ باندې کلیک کوه دا راخلاصېږي سټارټ آی پریس کړه ګوره اتوماتیک تاسو راخلاصېږي سټارټ آی سټارټ وین کی وینډوز دا بټن سه حرف نامه تاسو یادولی شئ ګورئ راغی سټارټ آی کوډ م اچولی خلاصو راځي سټارټ آی راځي. صحیح سو ښه دې شرکت هم سر خلاص اوس راځو رن پروګرام ته. رن پروګرام کې اول دا تخنیکونه دي یو څه درته ووایي ما کمپیوټر وایروس وکړه څنګه سم کار نه کوي اول به راسي تاسو به ورته ولیکئ چې ټیمپ هم چې کله ولیکو انټر به کړئ انټر نه وروسته دلته کوم فایلونه ستاسو راغلی دا ټول دغه پاتې شوني فایلونه دي. صحیح سو دا به کنټرول ای کوي له کنټرول ای څخه به وروسته شیپ ونیسئ او ډیلیټ به پریس کړئ دا څه رقم کوي ډیلیټوي داسې ډیلیټوي چې بیخي هغه سایبینګ ته نه لیږي مکمل ډیلیټوي. صحیح سو اوس داسې دي بیا نه ډیلیټېږي دا یو څو نو دا بیا پرېږدي له هغه وروسته یوه طریقه خو دا وه تیم په ورته نوشته که درته معلومېږي خو انشاءالله ګورئ دغه ده دا تیم له هغه وروسته دا پاکومه تاسو به شیپ ونیسئ 5 به پریس کړئ پرسنټېج علامه به راسي بیا ورته ولیکئ چې تیم پسې ولیکو شیپ ونیسئ بیا 5 علامه پریس کړئ نو تاسو به دغه پرسنټېج علامه راسي داسې راغی نو تاسو دا وکې کړئ له وکې څخه به وروسته تاسو دا فایلونه بیا راخلاصي نو دا به هم ټول انتخاب کړئ چې انتخاب هم کړو شیپ به ونیسئ ډیلیټ به پریس کړئ او دا به هم یس کړئ دا فایلونه به هم مکمل ډیلیټ شي دا ورته سکیپ کوم. صحیح دا کلوز له هغه وروسته درېیمه طریقه تاسو بیا راسئ رن ته رن پروګرام ته څه راغلی دلته به ورته ولیکئ چې مثال پری پیج. صحیح سو ورته ولیکئ چې پری پیج دا هم چې ولیکو له هغه وروسته دا کله مو چې انټر کړو له وروسته دا کنټینیو کړه اوس دلته هم دغه مکمل وایروسونه درته ښیي دا به ټول انتخاب کړئ شیپ به ونیسئ ډیلیټ او دا به هم یس کړئ کله چې یس کړو دا هم مکمل درته ډیلیټ کړو. اوس راځه دا مې کلوز کړه ستا په دې خوب مهم شیان کوم وخت نه وي نه دا ټول وایروسونه یا کوم شیان چې تاسو ډیلیټوئ دا تبسو هغه یې پاتې کېږي باکاپ. صحیح سو بل شی نه ورسره ډیلیټېږي کمپیوټر یو نه هېڅ نه ډیلیټېږي. بل دلته ریسنټ لرو ریسنټ څه کار کوي که ریسنټ ورته ولیکې هغه فایلونه چې تاسو ډیلیټ کړي هغه بیا مثال دلته بعضې وختو کې راځي اوس ګوره دلته کیوک اکسس ورته انتخاب ده نو ما په کمپیوټر کې نشته. صحیح سو یو شی ډیلیټ کړه بعضې وختو کې شی ډیلیټ کړي حافظه نه کمیږي بیا به ریسنټ ته راځي د وجه کې به مکمل ډیلیټوي نو هغه به ختمېږي سر هم خلاصېږي. بل په رن پروګرام کې دا ټری څه کار کوي ریفریش کوي کمپیوټر نه وایروس باسي. صحیح سو او که پینګ ورته ولیکو بیا دا زر وار ریفریش کوي
او که غواړئ چې مثال د دې رن پروګرام مای کمپیوټر راخلاص کړي چې مای کمپیوټر نه دا مای کمپیوټر راخلاص کړي بیا به رن راخلاص کړي فقط یوه نقطه ورکړئ انټر یې کړه ګوره تاسو راخلاص کړه راخلاص نه کړو نقطه درې نقطې ورکړئ هم مشکل نشته یوه نقطه ورکړئ هم مشکل نشته خو که غواړئ اتوماتیکلی دې نه دغه سی ډرایب یا ډي ډرایب یا ای ډرایب راخلاص کړي دا به څنګه کوو رن ته به راسي رن ته چې رالې کوم یو ډرایب راخلاصه سي دا دوه ټکې سر په سر انټر یې کړه انټر ته کړه اوس ګوره سی ډرایب راخلاص کړه راخلاص نه کړو ورته ډېر راته راخلاص کړه رن پروګرام ته ولاړ شه ډي نشته کړه دوه ټکې سر په سر انټر یې کړه نو تاسو ته راخلاصوي سر مو خلاص انشاءالله مشکل خو نشته له دې نه به پینټ پروګرام څنګه راخلاصوو ام اس پینټ ورته وګو نو موږ ته پینټ راخلاص صحیح شو ام اس و پینټ ورته لیک انټر کې ګوره موږ ته پینټ راخلاص کو خو وورډ پروګرام به څنګه راخلاص وورډ به نه ورته لیکي وین وورډ ورته لیک انټر به تاسو وورډ پروګرام راخلاصي اکسل ته به فقط اکسل لیکي صحیح شو خو بیا پاور پوینټ ته به چی لیکي دلته به ورته لیکي پاور پی ان ټي به ورته لیکي پی ان ټي مثلا ښه پاور غلطه ورته لیکلی پی ان ټي ورته ولیکئ انټر که تاسو پاور پوینټ راخلاص کړئ کنټرول پینل به څنګه راخلاصوو راباسئ رن ته کله چې رن ته راغلی دلته ورته ولیکئ چې کنټرول کنټرول راخلاص کړئ کنټرول مو ولیکئ انټر یې که تاسو به کنټرول پینل راخلاص کړئ کنټرول به ورته لیکئ کنټرول پینل به نه ورته لیکئ سر هم خلاصېږي انشاءالله نو دغه وایرسونه دي او هغه اوله کې کوم چې وایرس ما درته ویلی و مال د فلاش دی هغه لپاره هغه به تاسو دلته ګورئ ما جوړ کړی رایټ کلیک کوم ډیزاین ویو ته دغه یې فارمول ده ما اول به ورته ولیکئ اټریب له اټریب څخه به وروسته ایچ ورته ولیکئ له ایچ څخه وروسته فاصله اس له فاصلې څخه وروسته آر څخه وروسته فاصله سی او دغه دوه ټکي سر په سلاش راومون نقطه ای کسي دوهمه هم دغه شکل سره په اخر کې به نقطې وروسته آی ان اف ولیکئ درېیمه به ډیل ورته ولیکئ بیا به فاصله ورکړئ دا ډیلیټ ورکړئ صحیح شو ډیلیټ مخفف ده نو بیا به راځئ دلته فاصله ورکړئ سی ورکړه ډبل کو د دوه ټکي سر په سر له وروسته تاسو سلاش راومون نقطه اس کې د څلورم خط به هم په یو شکل سره تکرار کړئ دا به کنټرول اس کې ذخیره به کړئ د مثال هر څه په نوع تاسو فلاش وایرس وګلی ول دا د یغو لپاره کار کوي یا وایرس کوم جوړو استاد کوم یو بل سره کوم ام ډي د سیلاند ها استاد هغه فارمټوي صحیح شو دغه چې تاسو داسې د مثال د کوي وایرس نه ده په ډېر وخت کې به بیا کار وکړي تاسو کله چې کمپیوټر ته فلاش واچوئ هغه ټوله ډیټا چې د عکسونه شي یو ډرایو یې هغو ته ننوځي نو دا د هغو لپاره کار کوي صحیح شو یا د دې بل لپاره د بل شي آفرین رقم فقط یو انټي وایرس خو هغه طریقه وکړه څه رقم انټي وایرس بل انټي وایرس خاطر جوړ کړه ماشين هغه یو انټي وایرس ته انسټالیږي دا خپل نوټ پټ نه جوړای دا به جوړاوي خوستیم صحیح شو دا مو چې جوړ کو نو دا ذخیره کړي چا په نامه ذخیره کړي زره د ورته داسې واسکه هغه رقم هغه کومه مخکې طریقه هم درته استفاده کړه زه ورته د فلاش په نامه نقطه بی ټي ورکړه نقطه بی ټي ورکړه خلاص داسې ورکړه انټر یې کړه چیرې ډسټاپ صفحه ډسټاپ صفحه ورته انتخاب کړه که نه خو دا کوم شی ښه نو راځي به ګوره اوس ما دلته جوړ کړی کلیک په کوئ یو بل لپاره هم کار کوي تاسو په کمپیوټر کې یو وخت د نیو فولډر په نامه چې دا یو هغه ننوځي وایرس یې ننوځي نیو فولډر په نامه داسې کله ننوځي دا بیا که غواړئ چې هغه ورک سي نو بیا به دغه وایرس استفاده کوي هغه بعضې وختو کې بیخي معلومېږي نه نو غواړئ چې هغه مکمل ختم سي نو بیا به دغه وایرس نه استفاده کوي تاسو په خپله کمپیوټر کې جوړ کړئ کله چې کمپیوټر چلندوئ کلیک په کوه ګوره دا توره صفحه خلاصېږي بیرته بندېږي بیرته چې کلیک په کوه هم اوس ګوره زه هر رقم فلاش کمپیوټر ته واچوم هغه تاسو رقم پیرانه کوي صحیح شو سره هم خلاصو نو دغسې دی بیا یو څه وخت وروسته کار کوي داسې نه چې په اولو 2 ورځو کې داسې کار کوي شاید یوه میاشت شاید یوه جمعه هغه به بیا تاسو بختي صحیح شو مشکل خو نشته بل و راځو سبا ورځ موږ درس د چی شروع کی کنټرول پینل راځو سبا به نور خبرې کوو راځو خپل کنټرول پینل د څه لپاره استفاده کی اوس خو وینډوز ټول تقریبا خلاص کو هغه واړه کنجونه مر خلاص کو سخته مرحله چی ده کنټرول پینل ده خو اوس فقط د درتان سي کنټرول پینل په څلورو بخښو ویشل شوی ده اول چې د نیټورک د بل انټرنیټ د بل هارډویر د بل وینډوز مربوط شي کې موږ فقط هغه انټرنیټ اپشن به ما داسې کوم یو مثال معرفت ته ضرورت درلود داسې معرفي کوو چې دې لپاره استفاده کوي موږ فقط کوم شیان د وینډوز مربوط کېږي هغه وایو نور په کنټرول پینل کې هم داسې تېرېږو پرېږدو به
ګوټ پروګرام ته شنو بزاف پوښتنه کوم. ان شاء الله زه خلاصېږي سایسو مشکل خو نه ستته جا سوال هم نه لري نو سبا ته دې په معرفت سم خبرې کوي فقط هم رضا کې څلور بخښو سایسو بس ده